شهسوار اوس د تبلیغ پرېښودو اصلي راز ښکاره کړ. له مېرمنې سره یې څه شوي وو؟ که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ. د پښتو ژبې پخوانی نامتو سندرغاړی شهسوار خان چې له تېرو 2 کلونو راهیسې تبلیغ ته مخه کړې وه، په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې مېرمن یې په ماشوم ناروغه وه، خو روغتون والا پرې نښوده ځکه چې هغه پیسې نه درلودې او د روغتون مسؤلینو ورسره پور نه کاوه. شهسوار خان وایي ما ورته منت وکړ، خپل شناختي کارت مې ورکړ چې دا له ځان سره کېږدئ او هر څنګه چې وي زه به تاسې ته پیسې راوړم، خو وایي چې هغوی ورسره ونه منله. هغه زیاتوي چې دغه 100,000 کالدارې چې هغه څنګه را پیدا کړي دي دا یوازې هغه ته پاته ده او اوس هم ورته دغه کسانو زنګون راځي. شهسوار خان چې څو ورځې مخکې یوه ویډیو خپره شوه او پکې یې وویل چې یو ځل بیا به د هنر میدان ته راځي چې له هغه وروسته پر نوموړي سختې نیوکې وشوې. وروسته شهسوار خان وویل چې هغه به د دین کار هم کوي او ورسره به د دنیا کار هم کوي، خو وروستیو ویډیوګانو ته په کتلو سره یې شهسوار خان خپله څېره یو ځل بیا بدله کړې ده، ځکه ږیره یې لرې کړې ده، خولۍ یې په سر نه وي او یو ځل بېرته پخواني سټایل ته اوښتی دی. په خپله یوه تازه مرکه کې شهسوار خان وایي چې زه نه چا تبلیغ ته په سمه پرېښودم او نه هم چا کاروبار ته پرېښودم. شهنشاه بادشاه خپل عمر تېر کړی و، خو په وروستیو کې چې تبلیغ ته یې مخه کړه نو ډېر په سختۍ کې ژوند روان شو. زه ځوان یم، پلار مې مړ دی، مور ښځه او بچي را په غاړه دي، زه باید دین او دنیا دواړه وکړم.